رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې کورونو کې یو شیطان اوسېږي د هغه نوم داسم دی. دا په دې کور کې وي. د کار دا دی چې کله میړه د باندې ځای نه راشي کور ته، دا داسم شیطان د ښځې د دواړو سترګو منځ کې کیني او دې ښځې ته وایي چې دا سړی چې دی د ده ګوره دا وچوالی خوندور نه دی، ده چېرته بله ښځه خوښه کړې ده او دی چې په دې بازار کې راتلو نو دې لاس ته یې وګوره تشم دی، دا دونه بازار یې نه ده ته دا بچي نه ښکارېده او ساره چې کالي بدل کړه اوس ګوره په هغه لمن باندې داغ درته ښکاري، د ده مقصد دا دی چې تا تکلیف کي تا په عذاب کي. دې وجې نه موږ ته به استادانو وي چې کور ته ځئ نو تش مه ځئ، ځان سره یو شی وړئ او موږ ته به یو ټوق هم کوله وی چې کله سړی کور ته راځي او د ده په لاس کې څه شی وي نو بیا دا مور دې بچي ته وایي چپ شه دادا دې راغی، او چې لاس کې څه شی نه وي بیا ورته وایي چپ شه توتو راغی، نو وی د توتو نه ځان بچ کوئ. نو سړی چې کور ته ځي نو ماشومان خامخا د انسان لاسونو ته ګوري او کله سړی اوسګار نه شي یو مشکل ورته پیښ شي، دا داسم شیطان د ښځې د سترګو په منځ کې ناست دی او د سړي هغه عیبونه ورته ښکاره کوي خطرناک وخت چې کوم نه اختلاف جوړېږي. بیا چې د ښځې نه فارغ شي نو بیا راپورته شي د سړي د دواړو سترګو منځ کې کیني، نو سړي ته وایي چې ته سار کله تلې نو دا بستره ستا وه او اوس هم همغسې پرته ده، نو ته چې بله ښځه ونه کړې نو ستا کور وران دی. ډوډۍ چې راوړي هغه ځای به ورته ښایي چې کوم ځای خراب وي، وګوره دا ډوډۍ خرابه پخ کړې ده، دغه یو طرف پوخ دی دا بل طرف خام دی، نو که دا که تا میلمه ته راویستلی دی په شرمونو شرمېدل او ګوره دا کالي چې درکړه نو هغه فلانی ځای وګوره هغه خیرن دی، د دې تا سره نه لګېږي او ګوره مریضه نه ده سر یې هسې تړلی دی او دا ګوره دا کور هم داسې خیرن دی، داسې شیونه ورته ښایي چې سړي په طبیعت خفه کېږي. نو سړی کله کله داسې ووایي موږ او تاسو ته هم وایي چې باندې ښه خوشحاله خو چې کور ته راشم زړه مې تنګ شي، لاسې معلومېږي چا به راباندې کوړي کړي او چا به راباندې تعویض کړی. نو سیرت صاحب اول به زه دا خبره وکړم چې په دې زمانه کې زه تعویض منم او د تعویض قایل یم او په دې باندې زه دلایل هم وایم، خو د تعویضګرو سره مې ډېر طبیعت نه دی برابر. د هغې وجه دا ده چې دا مسلمانان په ډېر تکلیف او په ډېر مشکل سره روپۍ وګټي او دوی ترېنه په دوکه واخلي په زرګونو روپۍ. نو زه پخپله د دوی په دې مال خفه کېږم او د دوی دا دوکه ماته ښکاري چې زیاتی کوي. نور او نه دې زمانه کې داسې سیرت صاحب تعویضګر شته، ما خو نه دي لیدلي چې یاره یو سړی په چا باندې کوډې وکړي نو د ده کور کې به اختلاف پیدا شي، دا ټول ماته چل ول ښکاري زما د تجربې موافق. نو دا اصل کې د داسم شیطان کاري دی باندې خوشحاله خو چې کور ته لاړ شي ولې خفه ځکه په کور کې هغه امور ده ته ښکاري چې د ده طبیعت خلاف او هغه اصلي کوډګر داسم دی، اصلي کار داسم کې دی. دغه رنګې ښځه وایي چې دا سړی مې کور کې نه زه صحیح خوشحاله یم هېڅ خبره نه خو چې دی راشي نو زړه مې تنګ شي او زړه مې خفه شي، زه یم کله به د دې کور نه وځم. نو دی وایي چې والله په ما چا کوډې کړي دي، نو یو مولوي صاحب ته لاړ شي بل مولوي صاحب ته لاړ شي د میړه مال هم تباه کړي خو بې ځایه استعمال کړي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه قربان هغه وایي چې کله کور ته راغلی او داسې شی مې ولیدو چې طبیعت مې په خفه کېدو بې ځایه پروت نو داسې وایي اعوذ بالله من داسم اعوذ بالله من داسم اعوذ بالله من داسم. داسم شیطان به مو د کور نه وتښتي پخپله مو اختلاف ختم. دا اسانه روحاني علاج دی، نه د تعویضونو پسې ګرځي نه د کوډو پسې ګرځي او نه ور باندې څوک تعویض کوي او نه دې زمانه کې سیرت صاحب تعویضګر شته، دا ټول اصل ګپ لګوي. څوک په چا باندې تعویض دې زمانه کې دومره تجربې والا خلک نشته چې تجربې والا هغه ختم شوي دي. دا اوس چې څوک تعویضونه کوي دا اکثر چې دی اکثر چل ول دی، اکثر د لاس صفایي ده. لکه زما چې د څومره تجربه ده نو 80% د لاس صفایي او چل ول دی او دا 80% خو اسما لیکي نو یو اثر بیا پکې. نو خلاصه دا ده. او بل رسول الله مبارک فرمایي کله چې تاسو د شپې سملی او اخري سورتونه وایي قل یا ایها الکافرون تر اخره پورې او په ځان چف کوئ بیا در باندې هېڅ جادو او تعویض اثر نه کوي، دا در بیا ختمېږي. او عام علما او حیات الحیوان یو ښه نسخه لیکلې ده وایي چې د چا په کور کې انار ونه د دې یو خاصیت دا دی چې بیا در باندې سحر اثر نه کوي، انار ونه چې او دا سوی چې وایي خرګوش چې ورته وایي ارنب عربۍ کې دا چې په کور کې اوسېږي بیا دې کور ته پیریان څه نه وایي. اکثر کورونو کې پیریان خلک ډېر تنګ کړي زموږ ارزان قیمت کې مو یو کور کې ډېر زیات نو چې دا وساتي د دې بیا خاصیت دا دی چې بیا پیریان هلته نه ایسارېږي. نو داسې شرعي او روحاني علاج پخپله پکار دی نو مال به محفوظ شي او اختلاف به ختم شي. دا خو سیرت صاحب روحاني علاج